د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 28مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبرې غړې درته زه سیر احمد سیر وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا سره په کتنه کې د مالی خدماتو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د پروان بامیان لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. او اسرائیل پر غزې تړانګې په تازه برید کې 50 تنه وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا سره په کتنه کې د مالی خدماتو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان بانک په یو خبرپاڼه کې ویلي په دغه کتنه کې نور احمد آغا د هیواد په ټولو برخو کې د مالی خدماتو د پراختیا پر ارزښت ټینګار کړی دی او دای د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو یو مهم لامل بللی دی. د خبرپاڼې پر بنسټ نور احمد آغا زیاته کړه چې د افغانستان بانک د کوچنیو پورونو د ورکړې لپاره مقرره جوړه کړې او په وینای دغه اقدام کولی شي په هیواد کې د مالی خدماتو لپاره خولو سره مرسته وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي په کتنه کې روزا د مالی خدماتو د پراختیا او د اسلامي بانکداري له مخکښو بنسټونو سره د اړیکو د ټینګولو په برخه کې همکاري ژمنه وکړه او دغه سکتور د افغانانو لپاره مهم وباله. د پروان بامیان لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د پروان امنیتي مسؤلین وایي چې پرون سهار د سیلابونو د راوتلو له امله د پروان بامیان لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د باختر اژانس د خبر له مخې د پروان د شینوار ولسوالۍ د سرداري په اشتهر شهر کې پرون سهار 4 بجې سیلابونه راوتلي چې له امله د پروان بامیان لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ورته مهال سیمه ییز مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د ترافیکو پر مخ لاره خلاصه کړي. او اسرائیل پر غزې تړانګې په تازه برید کې 50 تنه وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل د 13 شنبې پر ورځ د غزې په څو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د روغتیايي چارواکو په وینا پکې نږدې 50 کسان وژل شوي دي. اخوا حماس غورځنګ یو ځل بیا پر اسرائیل تور پورې کړی چې د جګړې او بریدونو په دوام سره د عربي هیوادونو او امریکا په منځګړیتوب د اوربان خبرې وکړه له ځان سره مخ کړې ده. اسرائیلي ځواکونو بیا د غزې په ځینې سیمو کې د پرمختګ خبر هم کړې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړې لیلام بلشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.